قضية. ورستای مرچل. دوهمه برخه. طاهر ابن یوسف په هغه وخت کې زیږېدلی و چې د سلطان صلاح الدین ایوبي تورې د اسلامي نړۍ په لوري د اروپا د عیسویانو د ځواکونو مخه نیولې وه. په تیره پیړۍ کې یو لوری د سلجوقي ترکانو د بغداد د عباسي خلیفګانو له کمزورۍ نه ګټه اخیسته. د طغرل بیګ، الپرسلان او ملکشاه په څېر فاتحانو په قومندۍ د ارمنستان، کوچني اسیا او شام پراخې سیمې په خپله لویه پاچاهۍ کې شاملې کړې. بل لوري یې د روم د بحیرې په څنډو د بازنطیني امپراتورۍ نه ډېرې سیمې لاندې کړې. په 443 هجري کې سلجوقي ترکانو د بازنطیني پوځونو ته په ملازجرت کې پرېکنده ماته ورکړه. د سلجوقي ترکانو د پرلهپسې پرمختګ له ویرې عیسوي پادري دوهم اربن په اروپایي هېوادونو غږ وکړ چې د اسلام د لښکرو د سیلاب د مخنیوي لپاره یوه شریکه جبهه جوړه کړي. د پاپ غوښتنې تر یوې مودې پورې څه خاصه نتیجه ورنه کړه. د اروپا پاچاهانو د سلجوقیانو تورو ته د خپلو ټټرونو ډال کولو لپاره یوازې د ثواب او د آخرت وعدې کافي نه بللې. هغوی ته د دنیا د ګټې په خاطر له سلجوقیانو سره جګړه د شاهین په ځاله د لاس نه ویستلو نه کم خطرناک نه و. خو په دې وخت کې یو فرانسوي راهب اوچت شو او هغه ناڅاپه د اروپا خلک د اسلامي نړۍ پر خلاف راوپارول. د دغه راهب نوم پیترس و. هغه صلیب اوچت کړ، په خرسپور شو، په ټولو اروپا راوګرځېد. د هغه له شلېدلو زړو جامو او لوڅو پښو نه مظلومیت خوټېده. په سترګو کې د کسات لمبې وې او په ژبه کې زهرجن نښتر. هغه چې چېرته ته خلک به پرې راټول شول، هغه به په القدس کې د سلجوقیانو د ظلم خیالي داستانونه اورول. د به په خپله ژړل او نور یې هم ورسره ژړول. ولس په د د هرې وینا له اورېدو وروسته پر صلیب د قربانۍ سوګندونه پورته کړل چې د ولس جوش او جذبه یې ولیده. د اروپا هره لویه او وړوکه پاچاهي د اسلامي نړۍ پر خلاف د پرېکنده جګړې لپاره چمتو شوه. د هلال پر خلاف د صلیب ټول غوسناک ځواکونه راټول او سره یو شول. خو د ملکشاه تر وفات پورې دا سیلاب ولاړ و. د ملکشاه د وفات نه وروسته سلجوقي پاچاهي ټوټه ټوټه شوه. د دوی د زوال ګړندیتوب په هندوستان کې د اورنګزیب عالمګیر د وفات نه وروسته د مغولي حکومت له زوال نه هم ګړندی و. د 7 کالو په موده کې د لویدیځ په لوري د اسلامي نړۍ هغه دفاعي مورچل چې د اروپا عیسوي پاچاهانو نه ماتېدونکی باله په خپله دړې وړی شو او په 491 هجري کې د عیسویانو سیلاب پر اسلامي نړۍ راواوښت. په بغداد کې عباسي پاچاهانو د سلجوقي ترکانو پر زوال آرامه ساه واخیسته، خو دوی د عیسویت د ویرونکي سیلاب په مقابل کې څه ونه شو کولی. د 1 کال په دننه کې عیسویانو د سلجوقیانو پاتې ځواک هم تر پښو لاندې غوبل کړ او د بیت المقدس په شمول یې د شام ډیر مهم ښارونه او بندرونه ونیول. د فلسطین او شام سیمې سره شریکې کړې او یو عیسوي حکومت یې پکې جوړ کړ. دغه هیواد د اسلامي نړۍ په زړه د خنجر حیثیت درلود. د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، نږدې 50 کاله وروسته د اسلامي نړۍ د دفاع جذبه د عماد الدین زنګي رحمه الله د شخصیت پر بڼه راڅرګنده شوه او د هغه د سرشندونکو حملو په سبب د صلیب د علمبردارانو په زړونو کې د اسلام د غازیانو پخوانۍ ویره راویښه شوه. د بغداد عباسي خلیفه لومړی د هغه حوصله لوړه کړه او د هغه د میړانې داستانونه چې واورېدل د اسلامي نړۍ په زرګونو سرشندویان تر بیرغ لاندې راټول شول. خو د پاچاهۍ د داخلي ګډوډۍ په وجه هغه خپل کار تر سره نه کړی شو او په بیت المقدس کې د عیسویانو بلې کړې ډیوې د ګل کېدو په حال کې له ګل کېدو نه وژغورل شوې. خو په 1504 هجري کې په مصر کې د سلطان صلاح الدین ایوبي اقتدار د هغوی ډیوې ته د شمال وروستۍ څپه شوه. القدس یو ځل بیا د اسلام د غازیانو د اسونو پښې ښکلولې. د اروپا عیسویانو ته د صلاح الدین ایوبي توره د سلجوقیانو له تورې نه ډېره خطرناکه ثابته شوه او پر فرانسې، جرمني او انګلستان برسېره د اروپا زیاتره عیسوي پاچاهیو خپل زیات جنګیالي په ختیځ کې د عیسویانو د اقتدار لویدونکو ستنو ته د تکیې ورکولو لپاره چمتو کړل. عباسي خلافت دا ځل هم نیغ په دې جنګ کې ګډون ونه کړ، خو د صلاح الدین ایوبي د میړانې کارنامو ډېر زر اسلامي نړۍ د ده پلوي کړه. کله چې د اروپا د بشمیره پوځونو له یرغل نه خبر شول، د ترکستان، عراق او عربو زیات سرشندویان راغلل او د ایوبي تر بیرغ لاندې راټول شول. د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو، د مدینې د څو نورو ځوانانو په څیر د صلیب په مقابل کې د هلال د جنډې اوچتې ساتلو جذبې احمد ابن حسن هم له مدینې نه فلسطین ته راورساوه. د هلال او صلیب په معمولي جګړو کې احمد ابن حسن د یوه بېنومه سپاهي په څیر ګډون کاوه. د هغه د ټولي منصبداران د ده په زړورتیا قانع وو، خو هغه پر ځان باور چې د احمد ابن حسن د ښې پالنې او تربیې نتیجه وه تر یوې مودې پورې د ده د لارې خنډ وو. د هر څومره لوی سړي د خوښۍ لپاره هم تر خپل نظر او رایې نه تېرېده او هغوی د ده دا پر ځان اعتماد د ده پر غرور او ځان غوښتنې تعبیراوه. د دوی د پوځي ټولي سالار یو ترکی و
قدرمنو اوریدونکو د یوې ویاړمنې فتحې نه وروسته د شپې پر مهال د صلاح الدین پوځونو په یو پراخ میدان کې پړاو واچاوه. یوې خواته د احمد ابن حسن د ټولي قمندانان له څو نور افسرانو سره د تیرې جګړې د یادونو کیسې کولې. هغه ناڅاپه له یوه سپاهي نه وپوښتل احمد ابن حسن چیرته دی؟ سپاهي ځواب ورکړ هغه د ونې لاندې د شمعې رڼا ته کوم کتاب لولي. ترکي افسر بیا وویل که د هغه له کتابونو لوستلو سره دومره مینه نه وای نو ښه سپاهي ترې جوړېدای شوی. وړمه ورځ کټ مټ د یو سپاهي په څېر جنګېده. هغه 15 تنه نصرانیان ووژل او زما باور نه کېده چې دا د احمد وي. خدا کتابونه به یې له کاره وباسي. یو ځوان چې تر اوسه پورې چوپ ناست وویل کېدای شي هغه د یو سرتیري پر ځای د دې لپاره پیدا شوی وي چې د پوځ لارښود شي. یو عام سرتیری ښایي له تورې نه زیات څه شي ته اړتیا احساس نه کړي، خو یو سالار او قومندان کتاب ته له اړتیا څخه انکار نشي کولی. ترکي قومندان په کړه سنده خندا کې د ځوان د خبرو د تریخوالي پټولو هڅه وکړه. وی ویل نو د بغداد اوسیدونکي ټول منصبداران او سالاران دي، هغوی یوازې کتابونه لولي. ځوان ځواب ورکړ د اسلامي نړۍ بدمرغي ده چې د بغداد اوسیدونکي له کتاب سره د تورې ضرورت نه احساسوي. کنه نو د اسلامي نړۍ هر سپاهي به د دوی تر قومندې لاندې جګړه د ځان ویاړ بلله. د مشال له رڼا نه د لرېوالي په سبب ترکي سالار خپل مخاطب ونه پېژاند. هغه لږ په ترخه لهجه وویل دا د احمد ابن حسن دوهم ملګری له کومه شو؟ ته لږ راوړاندې شه. ځوان لږ وښې راوچت شو او د سالار په مخ کې ودرېد. سالار ورته وویل هاي هاي یوسفه نن دې ژبه ولې وچلېده؟ کېنه زه د هر توریالي په لیدو خوشحالېږم. تا په خپله لومړنۍ جګړه کې زموږ شاباسۍ ګټلی دی، خو دې ته د پام لره چې دلته د بغداد د خلکو په باب له خلکو سره نیک نظر نشته. یوسف جدي ځواب ورکړ ته خبره په وخت کې زما ذهن کې د خلکو رایه نه وه، بلکې ته وې. زه د بغداد خلک نه د ستاینې وړ بولم او نه مې ستاینه کړې ده. د هغوی یادونه هسې راغله. اصلي خبره دا ده چې سپاهي باید علم زده کړي که نه؟ زه دا وایم چې توره داسې سرشوخه اس دی چې د علم قیزه ورته پکار ده. د بغداد له خلکو سره یوازې قیزه ده، اس ورسره نشته. سالار ترې وپوښتل زموږ په باب ستا نظر څه دی؟ یوسف ترې وپوښتل زموږ نه ستا مطلب ځان دی او که د صلاح الدین ایوبي رحمه الله پوځ؟ ترکي سالار د هغه له سوال نه پریشانه شو. د خبرې د اړولو لپاره یې وویل د غزوان په خبرو کې د احمد ابن حسن استاد ښکاري، هغه هم راوغواړئ. یو سپاهي جګ شو، احمد ابن حسن یې راوغوښت. ترکي سالار ورته وویل احمده ته وړمه ورځ کټ مټ د یو سپاهي په څېر جنګېدلې، زما له تا نه هېڅکله هم دا تمه نه وه. کښېنه. احمد ابن حسن ځواب ورکړ ته باید له خپلو سپاهیانو نه بدې هیلې ونه لرې. ترکي افسر لږ خجالت غوندې شو. وی ویل ته له یوسف سره پېژنې که نه؟ دی زموږ نوی ملګری دی. احمد ځواب ورکړ زه ورسره معرفي شوی یم. نن دې څه ولوستل؟ ما د خالد رضی الله تعالی عنه بن ولید د فتحو پیښې ولوستې. ترکي افسر وپوښتل د خالد رضی الله عنه بن ولید بریاوې ذاتي دي که زموږ د پاچا؟ زما په ګمان د هغه زمانې جګړې زموږ د وخت جګړو نه ډېرې معمولي او ساده وي. احمد ابن حسن ځواب ورکړ ستا نظر صحیح نه دی. زه بې علمي د بخښنې وړ بولم، خو ریاکاري د بخښنې وړ نه بولم. ته ښایي د پاچا په مخ کې که دغسې خبرې وکړې نو هغه به خوښ کړي، خو هغه اوس دلته نشته. زه دا منم چې له کتابونو نه دې کرکه ده. خو دا نشه منلی چې یوې مسلمانې مور به د لوی خالد رضی الله عنه د فتح کیسې نه وي درته اورولې او تا ته به یې د هغه سترو غازیانو نوم په درناوي او ویاړ یادولو درس نه وي ښودلي چې په ګېډو به یې ډبرې وتړلې، شړۍ به یې واغوستلې او د قیصر او کسرا تختونه به یې تر پښو لاندې کړل. د خالد رضی الله عنه د وخت زیاتره جګړې داسې وي چې د مسلمانانو د یوې تورې په مقابل کې به د دښمن 10 تورې درېدلې وي. زما په خبرو به ته خامخا خفه کېږې. تاسو زما مشر یاست. د جګړې په ډګر ستا هر اشاره ماته د حکم په معنا ده، خو هغه هم د دې لپاره نه چې زه ستا او یا د پاچا صلاح الدین ایوبي خوښي وغواړم، او که د پاچا درناوي زما په زړه کې شته یوازې د دې لپاره چې هغه هم زما په څېر د اسلام یو څرخندوی دی. داسې غلط خبرو په سبب ښایي کوم د تاریخ زده کوونکي بېلارې نشي، خو د پاچا په وړاندې داسې چاپلوسي ممکن د ځان خوښونې هغه جذبه په هغه کې راویښه کړي چې د هغې له سببه د بني عباس خلیفګان د اسلام لپاره د بیکاره بدن په څېر شول. نن ورځ اسلامي نړۍ له سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله نه ډېرې هیلې لري، ځکه خو تاسو هغه اوس له خالد او عبیده سره په برابرۍ کې له راتلونکي نه مه بې پروا کوئ. هغه ته دعا وکړه چې د ډېرو سترو بریو نه وروسته هم داسې احساس کړي چې اوس یې نوی سفر پیل کړی دی. احمد ابن حسن نور هم څه ویل غوښتل چې د ونې له څنګه یو مول وهلی یعنې نقاب پوښ راښکاره شو. هغه راوړاندې شو. ویې ویل خدای دې صلاح الدین د اسلامي نړۍ د هیلو پوره کولو لپاره وړ کړي او له چاپلوسانو یې دې وساتي. د هغه په غږ کې غصه، جلال او هیبت و. اورېدونکي ورخطا شول. هغه ته یې وکتل.
هغه چې د مشال رڼا ته نږدې شو نقاب یې لرې کړ. ترکي سالار ورخطا شو، وی ویل سلطان. ټول پاسېدل. صلاح الدین ترکی افسر مخاطب کړ، ورته وی ویل ما ستا خبرې واورېدې، ډېر خفه شوم، ته ناپوه یې. ستا سزا دا ده چې تر 6 میاشتو پورې به دې له ملګرو نه ځانګړې کینې او تاریخ بلولې. 6 میاشتې وروسته زه په خپله ستا امتحان اخلم. که تا زه ډاډه کړم نو رتبه دې لوړوم، که نه نو په یوازیتوب کې به دې د ناستې سزا نوره هم اوږدوم. احمد او یوسف ته سلطان اشاره وکړه، وی ویل تاسو دواړه را نږدې شئ. دوی ورنږدې شول او له سلطان سره نږدې ودرېدل. سلطان ترې وپوښتل له کومه ځایه راغلي یاست؟ احمد ابن حسن ځواب ورکړ زه له مدینې نه راغلی یم. سلطان یوسف ته وکتل، هغه ځواب ورکړ زه له بغداد نه راغلی یم. تاسو څه وخت زما په پوځ کې شامل شوي یئ؟ احمد ځواب ورکړ زما نږدې 6 میاشتې وشوي او د یوسف 5مه ورځ ده. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ورته وویل ته زما په باب د غلطو اټکلونو ګناهګار یې، زه څه سزا درکم؟ احمد وویل که تا زما ټولې خبرې اورېدلې وي نو زه د ځان سپینولو په اړه هیڅ نه وایم. سلطان د احمد پر اوږو په مینه لاس کېښود، ویې ویل سمدستي زه ستا له ژبې اغېزمن شوم. ما ته ستا د پوځي کمالونو معلومات نشته، ځکه خو ته د 12 ټولیو مشر ټاکم. او یوسفه ستا په غږ کې د یو پوځي پر ځان اعتماد دی، امکان لري ته ځان وروسته د لوی ذمهوارۍ اهل ثابت کړې. خو سمدستي تا د 5 ټولیو مشر ټاکم. تاسو دواړو ته ډاډ درکوم چې زما په وړاندې یوازې میړانه او زړورتوب ارزښت لري، چاپلوسي نه. او د حضرت خالد رضی الله عنه په اړه ښایي زه خپل احساسات بیان نه کړای شم. کاشکې زه د مصر د سلطان پر ځای د ستر مجاهد رضی الله عنه د پوځ یو عادي سرتیری وای. ما ته نه یوازې هغه غازیان بلکې هغه خلک هم د قدر او ویاړ وړ دي چې د عراق او شام په ډګرونو کې د ستر خالد رضی الله عنه د پوځ ګردونه لیدلي دي چې دوی په کې له سترګو پناه شول. زه تر ځانه د اسلام غازیانو ته د اوبو رسولو په ترڅ کې شهیده شوی بوډۍ غوره بولم. للمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوضع محلى لحون المدفعي. د وروستي مورچل د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، څو ورځې وروسته د سلطان صلاح الدین ایوبي په پوځ کې داسې څوک نه و چې احمد ابن حسن او یوسف بن ظهیر نه پیژندل. یو کال وروسته یوسف بن ظهیر د سلطان د سرتیرو قماندان او احمد د شورا غړی ټاکل شوی وو. دواړو یو بل ته ډیر زیات درناوی او عقیدت درلود. که د جګړې په ډګر احمد پر چا زیات ویاړ کاوه نو هغه یوسف وو، او د علماو په ډله کې یوسف د خپل دوست په علم اعتراف کاوه. یوسف او احمد ابن حسن عهد کړی و چې تر څو پر بیت المقدس بیرته د صلیب پر ځای د هلال بیرغ ونه رپیږي دوی به رخصت نه اخلي. په هغه ورځو کې چې سلطان پر یورشلم د وروستي پریکند برید لپاره تیاری نه و، له بغداد نه د سلطان د پوځ څو تنه رضاکار سرتیري چې رخصت تللي وو بیرته راستانه شول. د هغوی نه یو تن د یوسف خیمې ته ورغی او د هغه د میرمن لیک یې ورکړ. یوسف هغه ته د کېناستلو اشاره وکړه او لیک خلاص کړ، ویې لوست، بیا یې سر ځوړند کړ او په سوچونو کې ډوب شو. لږ ځنډ وروسته یې سر پورته کړ او سرتیري ته یې وکتل. سپاهي ورته وویل ما خپله میرمن ستا کور ته استولې وه، هغې ستا د میرمنې حالت خراب کوده. ستا زوی مې ولید، هغه روغ و. ما مې خپلې میرمنې ته ویلي دي هغه به ستا د میرمن خدمت کوي. د یوسف په شونډو غمجنه مسکا خپره شوه، ویې ویل خدای دې تا ته خیر درکړي. او بیا یې له سره یو ځل بیا لیک ولوست. لږ ځنډ وروسته یوسف په خپله خیمه کې یوازې په ناکرارۍ قدم واهه. له 5-6 ځله لوستلو وروسته یې د لنډ لیک متن یاد شوی و. زما آغا، زما خاونده، له ډېر انتظار وروسته د لیک راغی. کاشکې ما له تا سره یو ځای پر بیت المقدس د اسلام بیرغ رپېدل لیدلی وای. زه لږ ناروغه یم، خو ته چورت مه وهه. د یورشلم د فتح خبر چې واورم روغه بشم. هو دا ضرور زما هیله ده چې د بیت المقدس د فتح زیری تر هر چا وړاندې راته ته واوروې. خپل وعده تر سره کا. زه شپه ورځ الله جل جلاله ته دعا کوم چې پر یورشلم د اسلام د بیرغ رپولو ویاړ ستا په نصیب کړي. طاهر ډیر خوښ دی او د محسن میرمن زما ډیر خیال ساتي. ما ته هیڅ ډول تکلیف نشته. یوسف په خیمه کې قدم واهه او دغه الفاظ کله په لوړ غږ او کله کله په کراره تکراراوه. د هغه د زړه درزا کله ګړندۍ او کله کرارېده. د هغه زړه او دماغ په دوو سره بیلو خیالونو او ارزوګانو کې راګیر شوي او په کشمکش کې وي. د هغه په وړاندې 2 ذمهوارۍ وي. یو لوري ته ځوانه او ښکلې میرمن چې له واده نه وړاندې دی بالکل یوازې و، او له واده نه وروسته د هغې یوه حیاناکه مسکا
دته د نړۍ تر ټولو خزانو غوره او قیمتي وه. هغه ناروغه وه او په لیک کې د تسلۍ پر الفاظو برسېره د هغې حالت د اندېښنې وړ و، ځکه چې په معمولي ناروغۍ کې هغې ته د محسن د مېرمنې د خدمت ضرورت نه و. هغه باید ځان کور ته رسولی وای. دی به د خیال په برېښنا ته ورته ګړندي اسپخه واړوله، بغداد ته به ورسېد او خپل کور ته به ننوت. زاهدي زاهدي ته څنګه یې؟ زه راغلم، راته وګوره. هغې به ټکان وخوړ، ده ته به یې وکتل او په ناکرارۍ به یې ورته وویل، ته آیا په یورشلم د اسلام بیرغ ورپېده؟ دا پوښتنه به د خیال اس ته د متروکې په شان شوه او دی به د بغداد له ارامو کوڅو نه د القدس د جګړې ډګر ته راورسېد او لاس به یې ومروړل. په لوړ غږ به یې ویل، زه به خپله وعده ترسره کوم، زه د یورشلم یعنی القدس د فتح خبر هغې ته وروړم. بیا به د غشو په باران کې له خندق نه تیر شو، د کلا دیوالونه به یې سوري کړل، د صلیب نښانونه به یې څیرې کړل او د هلال له جنډې سره به د کلا لوړ برج ته وخوت. بیا به یې د فتح ناره اوچته کړه، پر خپله برېښنا ډوله ګړندي اس به سپور شو او بغداد ته به ورسېد. د کور په مخ کې به له اس نه پلی شو او په منډه به کور ته ننوت. ویل به یې، زما ګرانې، زما اروا، زه راغلم، القدس فتح شو. ما په خپلو لاسو د کلا په تر ټولو لوړ برج د اسلام بیرغ ټینګړ او د زاهدي ښکلې او معصومه څېره به له خوښۍ نه وغوړېده. الكفر في ساح النزال تعرف الهيجا فوارسنا الفتح. بیا به د ده وروستۍ پرېکړه دا وشوه چې زه به لاړ نه شم. احمد ابن حسن یې کوټې ته ورننوت او ورته یې وویل، یوسفه، له بغداده څو تنه سپاهیان راغلي دي، ستا له کوره یې څه پیغام راوړی دی؟ د مېرمنې لیک مې راغلی دی. یوسف د مسکي کېدو هڅه وکړه، ویې ویل، ته اندېښمن یې، خیرات خو به وي؟ هغه لږ ناروغه ده. احمد ابن حسن په ځیر د ده څېرې ته وکتل او له یوې شېبې چورت وروسته یې وویل، ته یې ورغوښته یې؟ نه، ته لیک ولوله. دا یې وویل او بیا د خپلې مېرمنې لیک د احمد په لاس کې ورکړ. احمد د لیک له لوستلو نه وروسته وویل، له لیک نه خو د اندېښنې خبره نه ښکاري، بیا هم ته پریشانه یې، زه درته یو زیری اورم. یوسف په ناکرارۍ وپوښتل، د څه زیری؟ آیا په القدس زر حمله کېدونکی ده؟ هو کې، بل سبا ته به د القدس دیوالونه ورړنګوو او ان شاء الله ته به د بغداد خلکو ته د القدس د فتح د زیری اورولو لپاره په یوه هفته کې چمتو شي. زه به هم څو مزله در سره ملګری وم. یوسف بیا وپوښتل، ستا باور دی چې بل ورځ به حمله کوو؟ احمد ځواب ورکړ، زه هم د اوس د سلطان له دربار نه راغلی یم. د یوسف زړه درزېده. بیا یې دوست ته وکتل او د مسکا هڅه یې وکړه. ویې ویل، کاشکې دغه حمله نن وای. احمد له لږ سوچ وروسته بیا وپوښتل، زه د لیک د راوړونکي نوم پوښتلی شم؟ دغه لیک محسن راوړی دی، زما ګاونډی چې و. په کوم ټولي یعنې رساله کې دی؟ هغه د حملې د پوځ د 18 ټولي د سالار مرستیال دی. ماښام مهال احمد بن حسن یوسف ته وویل، یوسفه، ما له محسن سره ولیدل، د هغه له خبرو نه معلومېده چې ستا د مېرمنې حالت ښه نه دی، که غواړې چې ولاړ شي زه به له سلطان سره ستا د رخصت خبره وکړم. یوسف ځواب ورکړ، نه، د ناروغې د خدمت او علاج فرصت به بیا هم په لاس راشي، خو د القدس د فتح فرصت ښایي بیا په لاس رانه شي. كل البرية شامخة راياتنا. قدرمنو اوریدونکو، اته ورځې وروسته د مسلمانانو پوځ له 4 خواو پر القدس حمله وکړه. سلطان صلاح الدین په یو سپین اسپور و او د پوځ لارښوونه یې کوله. سلطان چې لومړنی سپاهي ولید چې پر دیوال یې کمند ور وغورځاوه، یوسف و. له پاسه د تیږو او غشو باران و او یوسف ډال پر سر نیولی و او د ځان ساتنه یې کوله. د دیوال سر ته د ختلو امکان ډیر لږ و. سلطان له ځان سره وویل، که دی د دیوال سر ته وخوت زه به مې خپله توره ور وبخم. یوسف د دیوال سر ته ورسید او څو نور ځوانان هم د ده په تقلید کمندونه وغورځول. د یوسف تورې څو تنه په مرګ وسپارل. سلطان خپل جنرال ته وویل، اوس دی زما د اس حقدار هم دی. څو تنه نور غازیان هم د حصار سر ته وختل او له شانه یې پر یوسف د پیردارانو د یرغل مخه ونیوله. یوسف پر خپلو پرله پسې حملو 6 سپاهیان ورخطا کړل. صلاح الدین د خوښۍ او احساساتو له جوشه ویل، ځوانه، زه تا د یرغل کوونکي ډلې اعلی سالار ټاکم. د لږ ځنډ لپاره د سلطان پام بل لوري ته واوښت او چې کله یې دویم ځلي هماغه حصار ته وکتل نو د ده پوځیانو پرې قبضه کړې وه. خو یوسف هلته نه و. هغه له خپلو نږدې کسانو څخه وپوښتل، یوسف چېرته ولاړ؟ هغوی د دروازې پر سر تر ټولو لوړ برج ته اشاره وکړه. ویې ویل، هلته وګوره، یوسف ډیر خطرناک ځای جګړه کوي. سلطان پورته وکتل. د یوسف توره په یوه وخت کې له 3 تورو سره جنګېدله. د سلطان 2 سپاهیان مرستې ته ورسېدلي وو. د یوسف د تورې په یوه ګزار د صلیب نښان لاندې راولوېد. د سلطان په سترګو کې د خوښۍ اوښکې راغلې. ویې ویل، ته
ته زما زوی یې، زه تا د دې ښار والي ټاکم. خو د یوسف له لاسه توره لوېدلې وه او یو ځوان هغه ته تکیه ورکړې وه. سلطان هغه وپېژاند، هغه احمد ابن حسن و. د سلطان پوځ دننه ننوت او دروازې یې خلاصې کړې. دښمن وسله غورځولې وه. سلطان اس وځغلاوه او کلا ته ننوت. له اس نه پلی شو او د څو تنو نور افسرانو سره په بیړه برج ته وخوت. د یوسف پر بدن ډیر زخمونه وو. احمد له خپل پتک نه اوبه ورڅښلې. سلطان پر ځمکه ګونډه ووهله او ده ته نږدې کېناست. د هغه زغره یې وویستله، زخمونه یې وکتل او د هغه په نبض لاس کېښود. په غمجنه لهجه یې وویل، بچیه ته ما د دې ښار والي ټاکلی، ښایي ستا حکومت ډېر لنډ وي. که د ښار د خلکو لپاره څه حکم کوې نو بیړه کوه. یوسف لومړی سلطان او بیا احمد ته وکتل او بیا یې سترګې د صلیب پر نیم ځوړند بیرغ میخ پاتې شوې. احمد ابن حسن وویل، د دې ښار د حاکم هیله ده چې پر دې ښار د فتح بیرغ د ده په لاس ټینګ شي. سلطان له دې خبرې سره د یوسف په سترګو کې غیر معمولي ځلا ولیده. هغې بیا نبض وکوت او یو سپاهي ته یې د بیرغ د راړو امر وکړ. یو سپاهي د صلیب مات نښان وغورځاوه. سلطان صلاح الدین ایوبي او احمد ابن حسن یوسف ته تکیه ورکړه او جګ یې کړ. د یوسف په مړ ژواندو لاسونو کې ناڅاپه ځواک پیدا شو. بیرغ یې ټینګ کړ، پر شونډو یې مسکا وغوړېده. هغه مسکا چې یوازې د الله جل جلاله په لار کې د شهید کېدونکو پر شونډو غوړېږي. ناڅاپه یې له خولې نه ووتل، زاهدې القدس فتح شو. د سلطان په حکم یوسف یوې کوټې ته ورساوه. د زنکدن په وخت کې چې احمد ابن حسن ته څه وویل هغه دا و: الكفر في ساح النزال تعرف الهيجا فوارسنا الفتية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا. دا چې یوسف د زنکدن په وخت کې احمد ابن حسن ته څه وویل، د روسي مورچل د خبرونې قدرمن اوریدونکو دا به په راتلونکي خبرونه کې وورو. د نن ورځې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. دغه خبرونه ښاغلي عزیز الله حسیني چمتو کړې وه چې ما سید نذیر احمد هاشمي تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې مو په بخښونکي او لایزاله رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښه او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. حنا والقتال من تحدانا نجرع خدنية للمعدل في